دا د خلکو د سهولت لپاره راوتی داسې نه ده چې وروره ته د ما خبرې نه شیر کوې او د هر سړی دې پکې را خپل شیان شیر کوي او د مونږ یې پکې نه شیر کوي دا د دې لپاره ده چې اوس د مونږ غږ هم دنیا ته ورسېږي که نه چې یاره دا سړي په زړه کې څه دي څه نه دي دا اوس ګوره که نه دا د مونږ پښتانه دا ډېر بېکاره دي په دې وجه بېکاره دي چې یو ښه شي باندې نوم دومره خراب کېږي که نه چې کرکه به دې کېږي اوس زه تا ته اسانه حساب باندې وایم کوس ته خدای دا څونه بېکاره شی نوم ده دې باندې ګلدسته پکار وه ګلدسته یا د ګلو ګېډۍ دا ګوره دونه بېکاره شی خو نه ده که نه داسې بېکاره شی وه یا به په دې لاس راشینو یا به په دې ټنډه راشینو یا به په دې سینه راشینو خو دا داسې یو اهم شی ده ګوره چې نه پې سوک لګېږي نه پې تیږه لګېږي نه په اکسیډنټ کې خرابېږي نو دې باندې نوم څه شي پکار و ګلدسته او موږ او تاسو ورته دا سپېره نوم اخلو کوس کسې بېکاره شی وه نو بیا دې بلې مونځ ورسره کوو نو بیا به دې هلته کېښوده که نه مونځ سره کېږي پاک شی ده دې باندې ګلدسته پکار ده د ګلو ګېډۍ پکار ده ښه دې نه را تېر شه پسې غین ته خدای دا نوم ده دومره بېکاره نوم یې پېښی ده که نه زه اوس تا نه دا غین کټ کوم چې مرې که نه مرې که ګوته درنه کټ کړمه روغ جوړ به دا موږده غوښه ده هغه موږده غوښه ده په دې باندې غټ خان پکار و یا غټ لاله داسې قدردان نوم پکار و تاسو پرې راټیک شوي یو سپېرو نوم هم پېښی غین دې باندې غټ خان پکار و اوس که یو سړي سره دې په جنګ شي په سوک یې ووایي هغه به درنه لاړ شي خدای که په سوک هم ووایي نه چې هماغسې نیغ ولاړ نو اصلي تربیرت باندې دا شی پیدا دې باندې غټ خان پکار و کوس باندې ګلدسته پکار ده او غین باندې غټ خان پکار ده یا غټ لاله اوس دا ویډیو خامخا جاري کړه او ځه